السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور ولی لایو زل بیر پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه تاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې تاسو ته راخوایم چې څنګه کولای شئ تاسو چې د هر چا سره په واتس اپ باندې یا په میسنجر باندې یا په عام ټلیفون باندې تاسو په انجلۍ په غږ کې خبرې وکړئ. مطلب د جنکو په आवाज کې تاسو هر چا سره چې دي هغه سره خبرې اترې وکړئ او چاته دا پته مونږ لګي چې سره پرنک کول غواړي څوک دوک کول غواړي دغه په هم کولای شي او نور د هر چا سره د انجلۍ په غږ کې تاسو خبرې څنګه کولای شئ. قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مخکې مخکې تاسو ته نوټیفیکیشن رسوم که تر اوسه پورې تاسو موږ پښتو ټیک یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ. دا سبسکرایب کوئ خو کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. ملګرو میرا وربا تاسو ته اپلیکیشن ضرورت وي هم دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولی وکړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اولنی دی اوپن ان اډیو. دا هغه اډیو دی کوم وایس کومه خبره چې تاسو ریکارډ کړئ او هغه بیا تاسو چینج کول غواړئ نو به تاسو سره په دې اولني فولډر کې پرته وي. ورپسې دی ریکارډ ان اډیو. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو بیا به سمپلی په دې منځ کوم آپشن چې تاسو ته ښکاري په دې به تاسو کلیک وکړئ. ټیک ده. په دې چې تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو ریکارډینګ سټارټ کړي. خو زه ریکارډینګ کوم سټارټ کوم نو ما سره چې کوم خپل مایک ته د بیا زما आवाज نه ریکارډ کړئ. سمپل تاسو ته صرف طریقه راښایم. ډېره اسانه طریقه ده. ډېر په اسانه طریقه یې تاسو کولی شئ. نو دا به تاسو ته دې ځای نه څه کوي ریکارډینګ ور سټارټ کړئ. ټیک ده. کله چې د دې ځای نه تاسو ریکارډینګ سټارټ کړئ هغه ریکارډینګ به بیا دلته کې افیکټ چې پکې ولګوئ تاسو هغه تاسو سره دلته کې په دې مای سټوډیو کې پراته وي. ټیک ده. اوس تاسو راشئ دلته کې دی د دې کوم افیکټس چې دي صحیح ده مختلف افیکټس دي. دا وګورئ تاسو ته ولته ښکاري که دا وګورئ تاسو وایس بوای وایس مطلب د هلک اواز ته یې اړول غواړئ جنۍ اواز ته یې اړول غواړئ دا به تاسو ته ښه واضح ښکاري. ټیک ده. ورپسې که تاسو راشئ نور پکې هم ډېر شی کوم چې دي آپشنز دي دا تاسو وګورئ دلته کې ډېر ښایسته ښایسته آپشن دي پکې چې کوم اواز ته تاسو دغه خبرې چې دي دغه غږ چې دی ور بدلول غواړئ نو تاسو بدلولی شئ. زیاتره خلک یې د جنکو انجلو په اواز باندې استعمالوي. سمپل ګرل وایس ته به یې کوئ کوم اواز چې تاسو ریکارډ کړئ. ورپسې که تاسو وګورئ ټیکسټ ټو اډیو. اوس تاسو که دلته کې لیکلي وکئ مطلب څه ټیکسټ ولیکئ مثال په طور زه ولیکم هاي باس. ټیک ده. دا ولیکئ تاسو دلته کې تاسو څه لیکل غواړئ نو هغه به تاسو ولیکئ هاي باس. صحیح ده. سیده تاسو کله ولیکئ دلته کې دا سپیکر یو آپشن دی په دې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. اوس د دې وایس چې دی هغه تاسو د دې ځای نه چینج کولی شئ. دا به تاسو وګورئ دلته کې اوس اولنی ایک نمبر چې دی هغه د هلک اواز دی ورپسې چې دی دویم د انجلۍ غږ دی. نو په دې طریقه تاسو ټیکسټ ټو اډیو هم کولی شئ. مطلب سمپل ټیکسټ وکئ سمپل لیکنې وکئ دلته نو به تاسو ته غږ ته وربدلي شي. قدرمن دا یو ډېر ښکلی او ډېر زیات مزناک اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مې ستاسو که خوښ شوی وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.